بسم الله الرحمن الرحیم. راځو سیټینګ ته. تیر درس کې مونږه په نیټورک او انټرنیټ آپشن باندې خبرې وکړې. کم چې ضروري تاسو ته هغه باندې کار وکړو. دا آپشن چې ګورئ دا ډېر یو مهم آپشن دی. ورپسې دا فون چې دی، که چیرې غواړئ تاسو خپل تلیفون د کمپیوټر د طریق نه کنټرول کړئ. اوس ګورئ تلیفون کې مونږ سره واتساپ شته که نه، وایبر شته، نور شیان شته. که غواړئ بغیر د هغه نه چې تاسو تلیفون تاسو سره اوس تلیفون لري ایښی دی، د موبایل د طریق نه تلیفون نه د یو عکس واخلئ، دلته راوړئ شیر کړئ، واتساپ خلاص کړئ، چاته میسج وکړئ، نور سافټویر یعنې چې شی چې په تلیفون کې دي که غواړئ تاسو هغه اکسس کړئ، نو هغه کار موږ د دې آپشن د طریق نه کولی شو. زما تلیفون خو غریبانه تلیفون دی، ساده تلیفون دی. دې باندې مې ډېر کوشش وکړو خو دا کنیکټ نه شو. طریقه یې څنګه ده، تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ، دلته به راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، دې باندې چې کله کلیک وکړو اډ فون باندې به کلیک وکړئ. دې دپاره تاسو سره باید مایکروسافټ اکاونټ وي. دا اوس کیدای شي تاسو مایکروسافټ اکاونټ اوس نه پیژنئ که نه، هاټ میل نه دی، هاټ میل باندې خپله مایکروسافټ اکاونټ دی. که وغواړئ په هغه باندې بل اکاونټ جوړ کړئ، جوړولی شي ایمیل لپاره. هغه مایکروسافټ اکاونټ به تاسو خپل موبایل کې سیټ اپ کړئ، چې په دې ځای کې هم سیټ اپ کو، بیا کولی شئ دې ځای نه هم سیټ اپ کړئ. نو د هغه په طریقه باندې تاسو ستاسو تلیفون او ستاسو د کمپیوټر یو بل سره کنیکټ کېږي. چې شی چې په تلیفون کې تاسو کولی شئ دلته اکسس کړئ، لکه د تلیفون غوندې واتساپ خلاص کړه، وایبر خلاص کړه، چې شی چې په تلیفون کې دې ځای کې اکسس کولی شئ. طریقه یې دا د لاړ به شئ اډ فون ته، اډ فون ته چې لاړلی ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. تلیفون کې به لاړ شئ دغه لینک ته، ګوګل ته به لاړ شئ، وبه لیکئ www.aka.ms/yourpc. ما دا کار وکړو خو زما تلیفون چون ورژن ضعیفه دی، ټیټ دی، ما ته ویل ستا تلیفون دا سافټویر نه سپورټ کوي. ما خپله دا رنګ که زه ستاسو مخکې دغه کوم، تاسې وګورئ چې په دې خاطر چې دا ډېر مهم دی. زه دا دې لاړم دلته، ومې لیکه چې www. دا ګوره aka.ms.yourpc دې باندې به کلیک کړئ. دا وګوره دلته ګوګل کې مو لیکو، دې ځای کې هغه اډرس بار کې دا اوس خپل راځي. دا اوس ګوره یور فون کمپینین، دا یو لینک دی، یو سافټویر دی، دا به پلی سټور نه تاسو ډاونلوډوئ، دې سره دا کار کوي. اوس ما چې دلته انسټال باندې کلیک وکړم، ما ته وایي دا سافټویر چې دی ستا تلیفون نه سپورټ کوي. البته سمسنګ کې ښه د آیفون دپاره به جدا سافټویر. دلته ګوره your device isn't compatible with this software یا this version of software. نو په دې خاطر باندې چې دا هم کله انسټال کړئ، ډېر په راحتۍ سره تاسو کولی شئ خپل موبایل د سره لینک کړئ. په هر صورت دې نه تېرېږو. طریقه یې همدغه وه چې درته مې وویله. هغه نه وروسته موږ سره ډیوایسز دی. ډیوایسز کې ټول وسایل، که هغه په بلوتوت د طریق نه وي، که د وای فای د طریق نه وي، یا د نور په کمپیوټر مربوطه وسایل چې د هغه دې ځین تاسو تنظیمولی شي. اول ورځ که تاسو پام وي، ما کله چې خپل موبایل بلوتوت طریق نه اټکوله، ما سرچ ته لاړم، دې ځای نه مې بلوتوت ولیکه، ښه بلوتوت مې ولیکو او دې ځای نه مې خپل موبایل دې سره اټ کړه کمپیوټر سره. اصلي ځای دغلته دی. لاړ به شي چېرته؟ سیټینګ ته. سیټینګ کې بیا ډیوایس ته به راشي. اولین آپشن چې ګورئ بلوتوت ډیوایس دی. اوس فعلا دې کمپیوټر سره چې ما وصل کړي دي یو بیټس سټوډیو وایرلیس، دا یو هیډفون دی وایرلیس، دا مې اټ کړی دی چې دفتر کې ما سره دی، او په همدې شکل باندې یوزوي ریسیور دی، دا هم اټ کړی دی. دا کولی شي ریموف کړي. دا اوس دې سره کمپیټیبل دی. کله چې هغه ان کړم درو مستقیم دې سره وصل کېږي. دې کې چې پلی کړم هلته اواز هغې کې راځي. نو که کوم یو بل بلوتوت ډیوایس تاسو اټ کوئ، دلته به لاړ شئ اډ بلوتوت اور اډ ډیوایس، په دې باندې به چې کلیک وکړو، چې شی اټ کوئ؟ بلوتوت ډیوایس اټ کوئ. کوم وایرلیس کوم سافټویر بل شی دی، اوس دا وایرلیس کنیکټ کېږي. ګوره ښه دا منیټور نه دی، دا وایرلیس دلته کنیکټ کېږي دې سره. اوس به وګورو بلوتوت خو همدا طریقه ده. بلوتوت باندې چې کلیک وکړئ تاسو، نو تاسو به خپل د موبایل یا د بل سافټویر چې دي که بلوتوت طریق نه تاسو غواړئ دلته وصل کړئ، هغه به آن کړئ. اوس ګوره همت په نوم باندې یو نه پوهېږم کمپیوټر د چې دی، چا دی بلوتوت یې آن دی، دا چا چې دغه دلته پیدا کړ، دا بل هم پیدا کړ. دا زه په دې باندې چې کله کلیک وکړم کنیکټ کېږي، هلته هغه ته میسج دی. اول پیر کېږي، هغه نه بعد زما کمپیوټر سره دا کنیکټ کېږي، بیا کولی شم سافټویر څه ولیږم پرې. په هر صورت دې نه تېر شوم. طریقه یې همدغه ده چېرته اوس مې ویل تاسو ته. بل که چیرې تاسو غواړئ وایرلیس ډیوایس تاسو کنیکټ کړئ، په دې باندې مې کلیک وکړو، ټي وي یا نور شیان. زه اوس ګورم، دا اوس ګوره دا هغه یې پیدا کړ، زما په خیال همدا دی، ایل جي ویب او ایس ټي وي همدغه دی. نو په دې ما کلیک وکړو، په دې مې چې کله کلیک وکړو زما په خیال هلته میسج راغی. ګورئ
ډیسکټاپ ډاټا از ټرایینګ ټو کنیکټ که چیرې ډیکلاین باندې د کلیک وکړم نو ما ډیکلاین باندې کنیکټ ونه کاغه د اکسپټ شو وګورئ ودرېږئ تاسو دا د سوی چینج پروجیکشن موډ دا زما په خیال کنیکټ شو هلته ورسره تاسو ګورئ هلته کنیکټ یم زه صحیح ده زما هغه دغه سره کنیکټ شو که بیرته غواړم زه دا ډسکنیکټ کړم دلته راځم ډسکنیکټ باندې کلیک کوم دا څه کېږي ډسکنیکټ کېږي صحیح ده ډسکنیکټ باندې مې کلیک کړه دغه ځي نه بیرته وځي ګوره ډسکنیکټ شو صحیح ده نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ او خپل کمپیوټر چې د سره دا بغیر د دې لاین نه ګوره ښه دا اوس خو د لاین د طریق نه وصلو که نه لاین مې ته لرې کړو دا اوس ګور لاین مې لرې کړه ستاسو مخکې بیرته زه راغلم دا مې هغه کړو اډ ته راغلم وایرلیس دا وایرلیس کنیکټ کېږي وای فای سیستم لري په دې مې کلیک وکړو اوس ګوره بیرته هغه ډیوایس اخلي پیدا کوي راته نو دا چې پیدا کړي بیا هغه نه بعد کنیکټ کېږي مخکې خو موږ دا د لاین په واسطه باندې کنیکټ کړو خدای مخکې دلته پیدا کړی دی لاندې دلته ګورم شته که نشته دغه دلته شته دا زه یې ریموف کوم صحیح ده دا مې ریموف کو اوس راځم بیرته اوس راځم دلته اډ ډیوایس باندې کلیک کوم وایرلیس مې انتخاب کو دا دې راغی ګورئ دې باندې مې کلیک وکړو اوس کنیکټ کېږي دا اوس ګور کنیکټ شو زما کمپیوټر کې چې شی دي تاسو ته هلته ښیي لاین نشته ګوره نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ وایرلیس خپل کمپیوټر موبایل هم کولی شي کنیکټ کړي دا دې دپاره که چېرې تاسو سره موبایل کې کوم تصویر دا لاین شی کار نه کوي غواړي چاته وښیي چې دا تصویر هدف مې دغه شی دی یو تشکیل دی یو بل شی دی موبایل سره وایرلیس کنیکټ کړه بغیر دغه نه چې تاسو سره هغه یو ایچ ډي مای کیبل کولی شي دا کار وکړي نو ستاسو وکړه چې دا کنیکټ شو بیرته مې ډسکنیکټ باندې کلیک وکړو دا ختم شو اوس زه مجبور یم ایچ ډي مای کیبل ولګوم تر څو هلته ډسپلی ورکړي نو اوس د ایچ ډي مای د طریق نه زما کمپیوټر پروجیکټور سره څه کېږي وصل کېږي دا مې لرې کړه دې ځینه او دا دې راغی صحیح شو نو بلوتوث ډیوایس او وایرلیس ډیوایس تاسو په دې شکل باندې کنیکټ کولی شي او که بلوتوث هم آف کو بیا نو هېڅ کار نه کوي دلته بل هغه نه وروسته موږ سره پرنټر ان سکنر دلته نورې د ده مربوطه ډېر نور اپشن دي ډیوایس ان پرنټر سیټینګ ساوند سیټینګ ډسپلی سیټینګ زیاتره اپشن یې مونږ ویلي خو که چېرې تاسو ته هغه ضرورت دي ځینې هغه خلاصولی شي پرنټر ته راځو دغه پرنټر دي چې موږ سره په کمپیوټر کې انسټال دي اوس ما سره اپسون یو ډرایور انسټال دی یو دا بل ایچ پی لیزرجیټ پی شل 15 دا انسټال دی دا هم دا کمپیوټر وایرلیس د سره وصل شوی دی د وبخې وایرلیس نه نیټورک د طریق نه دا هم داسې لاین باندې انسټال شوی دی او دا د نیټورک د طریق نه انسټال شوی دی څنګه پوهېږي چې دا د لاین د طریق نه انسټال دی دا د نیټورک کم پرنټر سره چې آخر کې آی پی تاسو پوه شئ چې دا په نیټورک باندې انسټال شوی دی اوس که چیرې زه وغواړم دلته ما څه لیکل کړي دي ورډ پروګرام مې خلاص کړ دلته زه راغلم ګوره ما سره دلته پرنټر نشته دی که چیرې دا زه وغواړم پرنټ کړم کنټرول پی باندې مې کلیک وکړو دلته وګوره زما پرنټر ریډي دی کولی شم بره دویم منزل کې خپل دفتر کې دې ځینې پرنټ وکړم زه ځکه دا وایرلیس کنیکټ دی په آی پي باندې خو دا بل چې د اپسون په نامه دی ګوره دا په لاین باندې ما کنیکټ کړی انسټال کړی دا کار نه کوي ځکه آفلاین دی بند دی خو دا آنلاین دی او که چیرې زه دا انټرنیټ بند کړم وای فای ګوره وای فای مې دې ځینې بند کړ هغه به هم آفلاین شي دلته کار نه کوي دا پرنټر هم کار نه کوي ځکه چې دا ما په آی پي باندې کنیکټ کړی او اوس نیټورک نشته دی ګوره څه وایي سرور آفلاین یعنې اوس زه پرنټ نشم کولی نو د نیټورک دپاره ما ته ضروري دا ده چې ما سره څه شی اوسي انټرنیټ اوسي وای فای اوسي چې یا په لاین طریق نه یا د وای فای طریق نه او د لاین دپاره باید ما سره لاین اوسي زه مستقیم وصل اوسم اوس دا اوس بیرته زه لرې کوم ګوره بیرته خپل اټومیټیک هلته آنلاین کېږي اوس پورې آفلاین دی ځکه صحیح وصل شوی نه دی اوس ریډي شو راغی هغه دی زه اوس کولی شم دې ځینې پرنټ وکړم صحیح ده نیټورک د طریق نه تاسو څنګه کولی شئ یو پرنټر سره وصل شئ قاری صاحب ستا د کمپیوټر آی پي څو ده ښه دته معلومات به نه وي صحیح ده زه به یو بل کمپیوټر واخلم صحیح ده که چیرې زه غواړم چې د قاري صاحب خالد کمپیوټر سره پرنټر وصل دی او زه وغواړم بغیر د ده نه لاین نه دغه پرنټر نه مې استفاده وکړم زه یې پرنټ کړم او دی یې پرنټ کړي یو شرط خو دا دی چې دغه پرنټر باید روښانه اوسي بل دا دی چې هغه پرنټر چې زه وایرلیس استعمالوم لاین یې باید دغه په کمپیوټر کې لګېدلی اوسي بل شرط دا دی چې دغه کمپیوټر باید ګل نه اوسي که چیرې د درې حالاتو کې یو حالت هم نه اوسي کار نه کوي هغه نه بعد زه څه کوم رن ته راځم رن خو تاسو ته معلومات شته
رن ته به راشي هلته به د ده د کمپیوټر آی پي ورکوي. ما تاسو ته وویلې که نه که چیرې یو کمپیوټر غواړي چې یو نیټورک یې وپېژني هغه دپاره آی پي ضروري ده. پرون ورځ مونږ ویلې صحیح ده چې هغه یو نوم غوندې دی چې د هغه په واسطه باندې یو بل پېژني. زه مثلا دلته راځم خپل د بره کمپیوټر آی پي ورکوم 10 150 10 دا زما یو کمپیوټر دی بره سرور دی لګېدلی دی د آی پي دا ده او دې کې یو پرنټر دی ما شیر کړی دی. اوکې باندې زه کلیک کوم چې کله مې اوکې باندې کلیک وکړو ګوره هغه کمپیوټر ما ته خلاص کړه چې دویم منزل کې ایښی دی. ما ته وایي دې سړي چې دی دغه یو پرنټر شیر کړی دی کولی شي دې نه استفاده وکړي. نو په دې باندې زه رایټ کلیک کوم کنیکټ وایم چې کله کنیکټ ووایم زه هغه بره پرنټر سره وصل شوم که هغه د قاري صاحب خالد وي او که د قاري صاحب بلال دار چا چې اوسي د وایرلیس طریقه نه. ته قاري صاحب ستا خپل آی پي ما ته ووایه 10 150 اوکې باندې مې کلیک وکړو. اوس وګورئ د قاري صاحب خالد کمپیوټر ما ته خلاص کړو خو ضروري خبردار چې دا باید ما ته اجازه راکړي چې زه دغه د کمپیوټر نه استفاده وکړم. صحیح ده. ستا د کمپیوټر یوزر څه دی مکمل نوم دی ووایه مطیع الله خالد. پاسورډ یې څه دی ووایه راته MK 1 2 3 3 2 ښه. زه اوس ګوره اوکې باندې مې کلیک وکړو دا یا د یوزر غلط دی او یا د پاسورډ شی غلط دی. ښه نو پوهېږم چې یوزر شی غلط اوسي بیا هغه نه کوي کار نه کوي. زه به داسې چل وکړم چې یو بل یوزر به آن کړم اډمنسټریټر که چیرې دا کار کوي هغه دی که کار یې ونه کړو نو خیر. نو اوس ګوره وصل شوم ورسره خو چون یوزر ما ته نه راکوي چې یوزر رانه کړي تر هغه پورې زه نشم کولی کمپیوټر سره وصل شم. نو په دغه شکل باندې ته راوړه دغه کمپیوټر چې دا عملي زه وکړم چې دلته ما ته معلومات وشي چې تاسو یې وګورئ که نه دغه پرنټر هم شیر دی دغه پرنټر هم ما ته ښیي دغه یوزر یې اشتباه دی زما په خیال باندې. دلته راغلم یوزر یې څه دی مطیع الله خالد پاسورډ یې MK په غټ حروف دی 8 1 2 3 3 2 1 MK 8 1 2 3 3 2 1 اوکې باندې کلیک کوم. دا ول نه پیژنې ځکه ستا کمپیوټر اوس هغه سره وصل نه دی. وګوره انټرنیټ سره ستا کمپیوټر وصل دی نه دی وصل. نو دا باید د کمپیوټر به د انټرنیټ سره وصل مخکې ما درته ویلې که نه. په هر صورت مخکې ما درته بل یوزر خلاص کړه زه اوس بل یوزر خلاصوم. ګوره مخکینی مې درته ویلې که نه تاسو ته چې ما خلاص کړو راغلم رن ته دا بل آی پي مې خلاص کړه 10 ګوره 10 مې خلاص کړه دا را خلاص شو. صحیح ده. د مثال په طور باندې ریسپشن غواړم خلاص کړم. ریسپشن آی پي ما ته معلومه ده 2 آی پي ده زما په خیال 2 د څو ده نه پوهېږم 2 چې کلیک کړم که چېرې هغه انټرنیټ سره وصل دا د ګوره راغی ما ته وایي د دې یوزر راکړه. یوزر یې زه لیکم چې اډمنسټریټر چون چې د دې پاسورډ شیان موږ ته معلومات شته دی که چېرې دقیق اوکې کلیک کړم هغه خلاصېږي ګوره دا د خلاصې کړی. ما ته وایي د ریسپشن چې دی 3 پرنټر استعمال کړي دی 3 واره شیر کړي دي یو دا دی یو دا دی یو دا کوم یو پرنټر یې غواړي ته استعمال کړي. صحیح ده. مثلا دا دی که چیرې وصلي رایټ کلیک کا کنیکټ کلیک کا نو ته دې نه کولی شې ریسپشن په کمپیوټر کې پرنټ وکړي. خو دا هغه حالات کې چې چیرې نیټورک اوسي شبکه جوړه اوسي ستاسو سیستم کې. صحیح ده. او که چیرې یو فایل شیر کړی اوس قاري صاحب بلال قاري صاحب خالد ته وایي چې ورور دغه یو څو دانې مهم فایلونه دي 2 GB سافټویر دی هغه ما ته راکړه. نو دا فلش هم نه لري نو څنګه کوي دا خپل آی پي دته ورکوي خپل کمپیوټر کې ځي هغه آی پي لیکي آی پي چې ولیکي یوزر پاسورډ ته غواړي یوزر پاسورډ سره هغه ورکوي ورته یو فولډر دی هماغه شیر کوي. فولډر څنګه شیر کېږي مثلا دغه فولډر دی تاسو وګورئ ما سره دا فولډر دا زه غواړم قاري صاحب خالد هم کاپي کړي ځان ته رایټ کلیک کوم پراپرټیز ته راځم. پراپرټیز ته چې کله راغلم وګورئ دلته شیرینګ لیکلی دی شیرینګ ګورئ زه ورته یم چې شیر دس دې ځای نه هم کولی شي دا شیر کې او د دې ځای نه هم کولی شي اډوانس ته راشئ دې ځای کې دا شیر کا صحیح شوه اپلای کلیک خلکو ته پرمیشن ورکولی شي ورکوي که نه ورکوي ورته بالکل فل کنټرول ورکوم چې څوک دی هغه ته د شیرینګ د طریق نه ما سره ارتباط ولري. اوکې اوس قاري صاحب خالد یا قاري صاحب بلال کولی شي خپل کمپیوټر کې زما کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړي دا فولډر کاپي کړي خپل کمپیوټر بغیر د دې نه چې ما سکرای شي یا USB راوړي یا کوم بل شي دا د شبکې د طریق نه وای فای د طریق نه کولی شي دا استفاده کړي. صحیح ده. نو بیرته زه راځم شیرینګ ته سمې وکړه دا مې ختم دا ستاسو درس نه دی
دا چې کله تاسو نیټورک وایي خو هغه طریقه مې ورته وښودل دی کې بعضې اپشن راځي که چیرې زه تېرې کړم تاسو به چې استاد دا څنګه تېرې کړه دا نه پوهېږي سره رقم حساب دی دا ستاسو مربوط نه کېږي خو بیا هم هغه طریقې خبرې زه کوم چې سره رقم حساب دی نو دې طریق نه تاسو کولی شئ ځان سره هغه یو څه ورته وایي بلوتوث ډیوایس که وایرلس یو بل شی اټ کړئ او دې ځینې تاسو کولی شئ کوم پرنټر چې تاسو رشته دي هغه تاسو استعمال کوئ ویې ګورئ مثال په طور باندې دغه پرنټر د ما سره انسټال دی یا دا دی زه غواړم چې دا نور کسان هم د هغې کې استعمال کړي نور ځایونو کې څه رقم نور دفترونو کې یو پرنټر ایښی غټ پرنټر مثلا دا ریسپشن سره یو غټ پرنټر ږدي هغسې پرنټر چې هغه ټول ته پکار وي رنګه پرنټر اوس زه نشم کولی چې ستا شعبه کې م اوسي د ده په شعبه کې م د ده په زما په شعبه کې م یو رنګه پرنټر ایښي دا خو د پیسو قتل وباسي څه کوو یو غټ پرنټر اخلو یو مرکزي ځای کې ږدو هغه شیر کوو هغه چې شیر شو ټول کسان کارمندان د ادارې هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي لکه دا طریقه مې چې مخکې وښودل درته دا د آی ټي کار دی ستاسو کار نه دی ته فقط زه پرنټ باندې کلیک کوې زه هماغه ځای نه خپل ورقې اخلي بس پرنټ کوي درته په نوبت باندې که اوس مثلا ما یو شی پرنټ ووهه هغې کې 10 ورقې دي د دې 10 ورقو پرنټ په جریان کې قاري صاحب بلال مې شی پرنټ کړ تر څو چې زما پرنټ شوی نه دی د نه پرنټ کوي زما یو ریخه پرنټ کوي د ده په نوبت کې اچوي بیا ورپسې د بل کس پرنټ ورکړی بیا زما نه وروسته دا د ده ورقې پرنټ کوي دغه ورقې پرنټ کوي نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې یو پرنټر شیر کې شیر کولو طریقه یې څنګه ده دغه پرنټر د زه غواړم دا ټول کانټینټل سره شیر شي منیج ته به راشي منیج ته چې کله راغلی دلته یو آپشن دی ګورئ پرنټر پراپرټیز پرنټر پراپرټیز باندې چې کله کلیک هم وکړو دلته ګورئ دې کې ډېر ټابونه دي جنرل ټاب دی پورټ دی اډوانس دی شیرینګ دی ګوره دا شیر نه دی تر اوسه پورې که غواړې دا شیر شي شیر دس پرنټر په دې کلیک کړه څه نوم ورته ورکړی زه ورته وایم چې په دې خاطر باندې چې دا نور کسان یې وپېژني چې دا چا شیر کړی دی د دې پرنټر نوم دی او ورسره فاصله ورکوم ډاش آی ټي ډپارټمنټ لیکم ورسره دا مې ورته ولیکه اپلای اوس که چیرې یو بل کس وغواړي زما د دې پرنټر نه استفاده وکړي زما د پرنټر آی پي چې اخلي رن کې لیکي رن کې چې ولیکله زما هغه ورته خلاصېږي کمپیوټر زما یوزر نیم پاسورډ ته زه شریکوم ورسره هغه نه بعد کولی شي د پرنټ کې که غواړې شیرینګ نه بیرته وځي څوک استفاده کولی ونه شي پرنټر پراپرټیز ته بیرته راځم دې ځای کې ګوره دا شیر دی ورته دا د شیر نه وباسه اوس څوک نشي کولی د نه استفاده وکړي دا بل پرنټر وګوره دلته ما سره دا دی دا مخکې نه شیر و منیج ته لاړ شه دا پرنټر پراپرټیز ته راشه ګوره دا هم شیر دی دا شیر دی که غواړې چې دا شیر نه شي شیرینګ نه دا ویستلی شي ته خو دا ما د بل چا پرنټر خپل کمپیوټر سره وصل کړی دی شیرینګ د طریق نه نو هدف دا و چې دې ځای نه تاسو خپل پرنټر کتلی شئ او کولی شئ وګورئ چې دا شیر دی که نه دی شیر که غواړې شیر کې هم کولی شي که غواړې شیرینګ نه وباسې هم کولی شي دا د چی شي کارو دا موږ سره د پرنټر سکنر ورسره بل موږ سره ماوس دی دغه ماوس چې ګورئ دا د دې اپشن دی صحیح ده د دې ماوس چې دی دغه چې دی رایټ کلیک دی د ښي طرف ته چې دا چې دی چپ کلیک دی خو بعضې کسان داسې که پام کړی چپ یې که نه نو صحیح ده هغه دا زیاتره کارونه په چپ باندې کوي نو که غواړې چې دا اپشن یې بدلې شي چی شي چې ښي طرف ته هغه چپ ته واوړي او چپ ته یې ښي ته واوړي نو اوس ګور دی باندې چې زه کله رایټ کلیک کوم دلته ماته اپشن راځي دا خلاصوم رایټ کلیک کوم دا پراپرټیز راځي په دا رایټ کلیک باندې که نه ښي لاس کسانو دپاره دا موضوع دی زه ورته دا سیستم چپ ته واړوه سلیکټ یور پرایمري بټن زه ورته چې دا چپ ته واړوه صحیح شوه نو اوس ګوره دا چې زه کله مینیمایز کوم رایټ کلیک کوم کار نه کوي چپ ته واوښته اوس باید رایټ په ځای باندې چپ کار کوي که غواړې اوکې شي بیا رایټ باندې کلیک کوو مخکې پراپرټیز پر ښي باندې راتلله او کلیک اوکې په چپ باندې کېدله اوس پراپرټیز په چپ باندې راځي او اوکې په ښي باندې کېږي دا هغه کسان چې چپ باندې لیکل کوي یعنې ټول کارونه په چپ باندې او چپلاسي هغه کسانو لپاره دي دا چپلاسي لغت لږ زر خطرناک غوندې دی ښه نه ښکاري نو بیرته سره راغلم په دې مې کلیک وکړو دا مې چیز ته واړو او یو چیز ته متوجه اوسئ کوم کسان چې چپ یې هغه ډېر هوښیار مې ګوره ذهین دي دا ثابته شوې ده او نو داسې ونه وایي تاسو چې ولد نه چپ کسان لږ زر تنبل دي ښه اوس ګوره بیرته خپل حالت ته واوښتئ نو تاسو کولی شئ دا ښي نه چپ نه ښي ته واړوئ ورسره بله خبرداره زه ورډ پروګرام خلاصوم ورډ پروګرام راغلم رن ته ورډ پروګرام مې خلاص کړ دې ځای کې زه ډېر لیکل کوم دې ورډ پروګرام کې راغلم مساوي آر ان ډي دا یو کمانډ دی دا مې ولیکه دونه لیکلې راوړو دا مې کاپي کړه کنټرول ا سلیکټ کنټرول سی کاپي کنټرول وي پیسټ زیات شي دا مونږ ویلي وو که نه کنټرول ا سلیکټ کنټرول سی کاپي کنټرول وي پیسټ اوس وګورئ تاسو څو ورقې دي مونږ سره تقریبا چې فکر کوم 8 ورقې دي ما سره زه اوله ورقه کې درېږم دې ته ویل وایي دا موس نه دی دا ټایر غوندې چې دی دا صفحه ښکته پورته وړي ما مخکې تاسو ویلي زه چې اوس کله په دې باندې کلیک کوم ګورئ تاسو ډېر کم لاینونه وړي ګوره
درې لاینه یو لاینه پورته وړي دغه ویل باندې چې کلیک کوم دا ولې دا ځکه دې اپشن کې ورته مونږ دې ځکه ویلي دي دې ځکه ورته مونږ ویلي rule the mouse wheel to scroll multiple line at a time ډېر لاینونه هغه کو خو څو لاینه دلته ورته ګوره یو دوه درې دا موږ انتخاب کړي زه ورته چې لاینونه زیات کا ورته تقریبا 100 لاینه پورې دي یو هغه باندې 100 لاینه پورې ښکته پورته ځي اوس هماغه صفحه ده ګوره ګورې ډېر تېز مخکې به څومره هغه به مې کول ډېر لږ لاینونه به هغه دا اوس ګورې دا بعضې کسان وایي چې دا موضوع کوم ډېرې ورقې تېروي علت یې دا دی چې تا دلته دې باندې کلیک کړی دی دا که کم زه ګوره اوس چې هماغه زه موز لاین دا ویل خوځوم ډېر کم څومره فشار چې راوړم ګوره ډېر نه ځي علت دا شی دی او که ته وایې چې نه یو ورقه دې تېرېږي نو دلته ګوره دې کې ملټیپل لاین په ځای باندې ون سکرین اټ ا ټایم دا انتخاب کړي دا چې انتخاب کو اوس ګورئ خبره د لاین نه تېره شوی یو صفحه تېرېږي چې کله په دې کلیک کوم یو صفحه ښکته پورته ځي صحیح ده نو دا دې ځینه دا تنظیمات مونږ هغه کولی شو زه څه انتخابوم ملټیپل لاین انتخابوم او لاینونه هم دې منځ ته راوړم چې زیات نه وي تقریبا دا 50 لاینه مې ورته انتخاب کړو دا هغه نورمال دی ګورئ ډېر تیز نه ځي که بیا هم ستاسو په نظر ډېر لاینونه هغه کېږي تېرېږي دلته مثلا 60 ورته واخلئ دا و د ماوس خبره ورسره دلته لیکلي دي بل موږ سره ټچ پاډ دی بعضې وړې خبرې دي ګرځي ورپسې ما ډېر ټچ پاډ دغه ته وایي دا ګورې دا کیبورډ نه دی دا د لیپټاپ کیبورډ وبښئ دا کیبورډ دی دا بل ماوس دی ګورئ دا لاس سره چې دا ماوس خوځوو مونږ په هغه کې دې ته ټچ پاډ وایي دلته راځم په دې مه کلیک وکړو دا زه چې کله کلیک کوم یا دا ماوس خوځوم داسې ګوره د کیبورډ نه دا د ډېر سینسټیف وي سلو دی حرکت کوي که نه ډېر تیز دی حرکت کوي که چیرې د ورته ویلې چې لو سینسټیف ډېر یعنې هغه ظرفیت او توانایي چې دی ضعیفه کوي ورته او که چیرې ورته ویلې چې نه موست سینسټیف نو بیا چې دی تیز کار کوي او ښه کار کوي دا ټچ پاډ نه دی که کلیک کوم که رایټ کلیک کوم که اوکې کوم که چپ کلیک کوم دغه ټول لپاره دا دی نو بله خبره ټایپینګ دی ټایپینګ وروسته هم راځي بیا هم په دې باندې بل درس کې انشاءالله خبرې کوو راځو پن ان وینډو انک ته پن ان وینډو انک څه کار کوي تاسو که پام کړئ د وزارت داخله کې د تذکیرې کې چې هغه چې تذکیرو کې مشته دي تذکیرو کې یو د کمپیوټر دي دې نه غټې دي هغه ته جمکټ وایي جمکټ مکمل بکس دی وایي صحیح ده هغه مکمل بکس ته جمکټ وایي چې په هغه کې کمپیوټر چې ایښی هغه ته ټف بوک وایي هغه کمپیوټر ته یا سترګو عکس چې اخلي هغه ته آیسکن وایي او دغه د ګوتو عکسونه چې اخلي هغه ته کراس میچ وایي کمپنۍ نوم دی چې دا ګوتو عکسونه اخلي او چیش باندې چې امضا کوي که پام کړی یا امضا الکترونیکي چې کوي هغه ته هغه کوم ورقه باندې چې امضا کوي هغه ته ساین پټ وایي نو که چیرې بعضې کمپیوټر یې ګوره که پام کړی ټچ یي سکرین یې ټچ یي که نه نو که چیرې ته هغه قلم ولرې ټچ سکرین نو دغه پن ان وینډو انک چې دی هغه دپاره دی هلته کار کوي چې ستا کمپیوټر کې هغه وسیله وصل وسي بیا دلته آپشن فعاله کېږي چې ته غواړې تیز کار وکړي سلو کار وکړي د لاس په ځای باندې هغه استعمال شي که نه همیشه دا کار کوي دا هغه دپاره کار ورکوي صحیح ده چې هغه زیاتره بایومټریک شیان چې اخیستل کېږي په هغه باندې اخیستل کېږي د هغه نه وروسته موږ سره دی آټو پلی آټو پلی څه ته ویل کېږي ګورئ کله چې تاسو کمپیوټر ته ماوس وبښئ ماوس نه فلش وصل کوئ که پام کړی یو اواز هم کوي او د اواز سره دلته یو موږ ته وینډو کې خلاصوي هم دي کې د مثال په طور باندې دا فلش ما ورکړه ګورئ دا فلش ما وصل کړو اول خو دا سکن راځي دا سکن مې ورته لرې کړو ګورئ دا اواز یې مو کو او چې دا لرې کوم چې دا بیا ماته نور ونه ښیي یس ښه دا مې واغسه غیر فعال مې کړو اوس ګورئ اوس سکن نه راځي دا مې وصل کړو څه شو راځه که نه آټو پلی نه کېږي یعنې خپله یې ماته سر په خود نه خلاصوي دا فلش ګوره اواز کوي خلاص یې که ماته نه خلاص نه دی دا ځکه نه خلاصېږي که چیرې تاسو دلته راشئ وګورئ دلته اول خو آټو پلی فعاله دی د ټولو میډیاګانو دپاره خو
د ریمووبل ډرایو فلش ریمووبل ډرایو کې راځي، هارد ډیسک ریمووبل ډرایو کې راځي. دې دپاره هېڅ شی انتخاب شوی نه دی. زه ورته وایم چې کله چې زه فلش وصل کوم کمپیوټر سره، صحیح ده، اوپن فولډر ټو ویو فایلز دا دې راشي ما څه، صحیح ده، دا مې کلوز کو. زه اوس کله چې فلش وصل کوم دا ګوره مستقیم خلاص شو، او دا ښه نه دی. کیدای شي زما فلش کې زما فامیلي عکسونه وي، چېرته زه یې خلاصوم ټق دا خلاص شي، صحیح ده. مخکې چې دی هېڅ آپشن نه و انتخاب ورته. نو زه ورته وایم چې نه دا څه کوم بدلومه. څه دپاره بدلوی؟ زه راځم دلته څه شو ډیوایس ته راغلم، ډیوایس کې اټو پلی ته راغلم، ورته وایم دا کار مه کوه وروره، څه شی دې وشي آسک می ایوری ټایم. چې کله زه فلش کمپیوټر سره وصل کوم ما نه د پوښتنه وشي چې خلاصوم یې نه خلاصوم بیرته لرې کوم. ګورئ اوس ما نه پوښتنه کوي دا چې زه کله وصل کوم فلش ما نه به پوښتنه کوي. څنګه رانغله وینډوز دلته وینډوز راځي، تا ته یو صفحه خلاصېږي. ښه نه پوهېږم چې ولې خلاصه نه کړه، خو دلته یو صفحه راځي چې هلته تا ته وایي چې ته تا خلاصوې نه خلاصوې. یو بل آپشن به ورته انتخاب کړو دغه په ځای باندې. دې په ځای به زه ورته انتخاب کړم، ورته وایم چې یاره چل وکړه، داسې چل وکړه چې ټیک نو اکشن. ټیک نو اکشن په دې معنی هېڅ مه خلاصوه، صحیح ده. زه ورته وایم چې دا به ورته واخلم، ته چې دې کې څه شی راځي چې دا بدلېږي که نه بدلېږي. وصل مې کو سره ګوره صرف سټوریج یې ماته ښیي، یعنې څومره ځای نیولی دی څومره ځای پاتې دی، ځکه چې هلته مونږ ورته ویلې سټوریج ماته وښیه. او که چیرې زه ورته وایم چې ټیک نو اکشن په دې معنا چې هیڅ کار دی نه کوي، یعنې نه دی خلاصېږي، زه خپله ځم خپله یو اس بي خلاصوم. دلته د دې په ځای باندې دلته راغلم، دا څنګه خپل په سر بدلېږي. ټیک نو اکشن مې انتخاب کړ ورته، راځه که نه آپشن مې بدلېږي. دلته اوس هېڅ شی هم نه کېږي، زه به یې خپله خلاصوم. ده زه به راځم مای کمپیوټر ته، کمپیوټر کې بیا فلش تیزي نه خلاصوم. مخکې تاسو وکړه یو پرې خپله خلاص شو، یو سټوریج وښوده، خو دا کمپیوټر هم کله چې داسې سست ضعیف وي صحیح کار نه ورکوي. نو په هر صورت دا د هغه دپاره دی، اټو پلی دپاره دی. که چیرې تاسو یو شی خلاصوئ اټومیټیکلی هغه پلی شي که پلی نه شي. بل مونږ سره دی د هغه نه وروسته دا بیا دې کې نور آپشن هم شته. میموري کارډ کا چې دا خو یو اس بي وه، میموري کارډ دې څنګه خلاص شي، اټومیټیک دې خلاص شي، ویډیو دې پلی شي پکې، صحیح د څه شی دې وشي. زه ورته وایم چې ټیک نو اکشن، هېڅ څه دم نه کېږي، زه خپله خلاصوم. بل نور دا ګوره دا موبایلونه وصل کړي دی، نقیب رحمان په نوم باندې موبایل دی، صمیم په نوم باندې بل موبایل دی. که چیرې دا وصل کېږي سره کم شي، زه ورته وایم چې هېڅ شی دې نه کېږي، ټیک نو اکشن دا مې ورته انتخاب کړه. صحیح شوه. دا دې په دی یو اس بي ده. کله چې زه یو اس بي کمپیوټر سره وصل کوم، که چیرې تاسو پام کړی دی یو آواز غوندې کوي که نه، ما خبرې چې دلته یو میسج هم ورکوي، notify me if there are issue connecting to USB device. کله چې زه یو USB چې شی وصل کوم دا لاین د کمپیوټر سره، که چیرې په هغه کې څه مشکل ماته یو میسج راکوي، که وایي چې نه میسج نه راکوي، دا ګوره دا مې وصل کړی هغه سره، دا مې وصل کړه. که چیرې دې کې څه مشکل ماته یو میسج راکوي، که غواړئ چې تاسو هغه میسج درنه کړي، دې کې مشکل نشته دی پکې. که چیرې مشکل یې پکې ورته چې ما نوټیفای کوه، ما نوټیفای خبرول ته ویل کېږي، ما ته احوال مه راکوه. اوس ګور اوس نه و پکې څه مشکل، که چیرې مشکل یي حتی هغه اواز هم بند کړه پکې. ګور نو دلته یو میسج غوندې ورکوي دی، هغه کې هغه میسج که تاسو غواړئ چې آف شي دغه هغه لرې کوي ترې نه. نو چې کلک اوس میسج راکوي چې نه اوسي نه درکوي. دا مونږ سره د ډیوایس مربوطه خبرې. دغه نه وروسته زه راځم څه کوم، دا بېرته بندوم، سیټنګ ته راغلم. سیټنګ کې بل مونږ سره سیستم دی. سیستم ساده موضوع ده. که غواړئ چې د کمپیوټر په باره کې تاسو ته معلومات راکړي، دا ستاسو کمپیوټر چې وصل دی، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته چې راغلی دې ځای کې را به شي چېرته اباوټ ته چې راغلی، اباوټ کې دلته وګوره مکمل معلومات ماته راکوي زما د ډیوایس په باره کې. ډیوایس سپیسیفیکیشن ستا د کمپیوټر نوم چې دی ډیسکټاپ -90VV119 دی. ستا د کمپیوټر پروسیسر چې دی 2500 دی، ګیګا هرټز پروسیسر په چی اندازه کېږي؟ په ګیګا هرټز باندې. او کم کور دی؟ کور آی 5 دی، انټل پروسیسر دی پکې، او کور آی 5 دی پکې، او پروسیسر 2500 دی، 2.5
2500 دی. څومره چې دا تیز وسي زیات وسي پروسیسر چې څومره زیات وسي کمپیوټر همغه نه تیز کار کوي. ریم چې څومره تیز وسي همغه نه قوي پروګرامونه پکې کار کوي. مثلا د یو کمپیوټر پروسیسر 3000 دی، ریم 4 GB دی. دا واړه پروګرامونه ښه صحیح کار کوي پکې بغیر د افیس نه کنه، دا وینډوز د شان کار کوي. خو که چیرته غواړې فوټوشاپ او کولوډرا او اډوبي پریمیر الستریټر دا نور پروګرامونه استعمال کړي پکې باید ریم زیات کې ورته. او که چیرې ریم 8 GB وسي پروسیسر 1.5 زره وسي بیا هم سلو کار کوي. پروګرامونه پکې انسټالیږي خو کار به ضعیفه کوي. نو چې پروسیسر زیات وسي قوي کوي کمپیوټر ته، او چې ریم زیات وسي قوي پروګرامونه ښه کار کوي. صحیح ده. نو دلته هغه معلومات ما ته راکړی چې کومه وینډو ما انسټال کړې ده، ریم د دې څومره دی، 8 GB ریم د دې کمپیوټر پکې. صحیح ده. که غواړې د دې کمپیوټر نوم دې بدل کړې، رینیم د پی سی باندې کلیک وکړه، دې کې ما ته وینډوز کې چې کومه وینډوز ما انسټال کړې 11 ده 10 ده چې شی دی پکې ورژن څومره دی، نو دې کې ما ته معلومات راکړي. څه رقم معلومات د کمپیوټر په باره کې اخیستی شي. سټارټ ته چې راغلی دا سیټینګ ته چې راغلی، سیټینګ کې بیا دلته سیستم ته به راشي، سیستم کې به لاندې دلته اباوټ ته راځي، اباوټ کې موږ ته معلومات راکوي زموږ د سیستم په باره کې. دا نور اپشن چې دې کې ډېرې خبرې دي، دې باندې به بالاخره سبا ته کار وکړو. دا زموږ د نن ورځې درس.